په سلامونه مو هرکلی کوم. فرید احمد احمدیار یم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ وایست او د صحت جامې به مو په تن وي. ګران دوستانو، په تېره ویډیو کې مې درته وښودله چې څنګه کولی شو اډموب جوړ کړو. همدارنګه د اډموب په باره کې مې ځینې معلومات درته درکړله. همدارنګه اډز یونټ آیډیانې مې درته وپېژندلې چې اډز یونټ آیډیانې څه شي دي، او همدارنګه مې ځینې ضروري معلومات د اډموب په باره کې درته درکړله. ګران دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم، یعنې د دې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ډېر ضروري معلومات درکړم چې ډېری ځوانانو څخه ما اورېدلي چې وایي موږ ته فین نه راځي. د فین د نه راتګ څخه سر ټکوي مهم لامل یې همدا دی چې دوی همدغه سیټینګ سم نه کوي. که چیرې همدغه سیټینګ دوی سم وکړي نو انشاءالله تعالی په اول وار به ګوګل اډسنس کمپنۍ دوی ته پین راواستوي. ګران دوستان، دا ډېر ضروري سیټینګ دی چې تاسې په اډموب کې بیا کوئ. ستاسې هغه سیټینګ چې کله مکمل پای ته ورسوئ نو انشاءالله تعالی 25 الی 20 ورځې بعد به تاسو ته پین افغانستان ته راسي. ګران دوستانو، یوازینۍ هیله مې درڅخه دا ده که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه د بیل بټن کښېکاږئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې د ټول در مخ تر تاسو پورې در ورسېږي. او ګرانو دوستانو، همدغه ویډیو که چیرې ستاسو خوښه شوه لایک کړئ او پوښتنې لرئ تر همدغه ویډیو لاندې په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو تر پایه پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه تر څو بیا مو سر نه په خلاصېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، راځئ په ویډیو پیل کوو. دوستانو، کله چې موږ تاسو د اډموب اکاونټ جوړ کړئ، یعنې اډز یونټ آیډیانې مو جوړ کړئ، همداسې مو اپلیکیشن جوړ کړئ، کله چې دلته بیا هوم ته رالو په هوم کې دلته زموږ څخه یو شی پاتې دی. دا ډېر مهم دی ګران دوستانو، میسینګ پیمنټ انفارمیشن، یعنې مطلب تاسې وایي دغه د پیمنټ انفارمیشن میس کړی دی، یعنې پرې شوی دی. که چیرې دغه معلومات موږ صحیح ورته ورکړو نو موږ تاسو ته ګوګل اډموب دستي په دستي پین راستوي چې تقریبا په 25 الی 13 ورځو کې هم دلته افغانستان ته رارسېږي پین، چې موږ تاسې بیا همدغه خپل اکاونټ ویریفای کړو. نو دا ډېر مهم دی ګران دوستانو. راځو پر همدغه اډ پیمنټ انفارمیشن باندې کلیک کوو. موږ به راسن و همدغې صفحې ته راسو چې پروواید یور پیمنټ ډیټیلز. ګران دوستانو، په دې ځای کې ډېر دقت پکار دی، تاسو ډېر احتیاط وکړئ تر څو اکاونټ مو ته مو سم معلومات ورته ورکړئ. ګران دوستانو، دلته په دې ځای کې اکاونټ ټایپ دی انډیویژوال، دلته اتومات انتخاب دی، په همدې باندې کار مه لرئ. همداسې نیم، همدغه آنلاین ټیچ سی دی. د هغه څخه وروسته راسئ پر همدغه ځای باندې ادرس. همدغه ادرس ډېر مهم دی ګران دوستانو. ادرس تاسې په دې ځای کې یو ادرس 1 لرو، یو ادرس لاین 2 لرو. په دې ځای کې به تاسې مکمل هغه ادرس ورته ورکړئ. د مثال په توګه زه یو ادرس ورته ورکوم. ګرانو دوستانو، په همدې ځای کې مثال په توګه ما ادرس ورواچوئ، تاسې هم خپل صحیح ادرس ورواچوئ. مثال په توګه میرویس مینه 2nd سټریټ کندهار. په دوهم ادرس کې صرف تاسې هغه د خپل ناحیه ادرس ورواچوئ. مثال په توګه 7 ډسټرکټ، یعنې 9 ناحیه. د هغه څخه وروسته راسئ پر سټي یا ټاون کې کندهار، تاسې کوم ولایت کې چې هغه خپل ولایت ورته ولیکئ. د هغه څخه وروسته پوسټ کوډ، همدغه پوسټل کوډ ډېر مهم دی ګران دوستانو، چې پر دغه پوسټل کوډ باندې تاسې ته هغه پین راستوي. نو تاسې په دې ځای کې د کندهار د 0801 دی یا 0802 فرق نه کوي، 0801 یا 0802. خو تاسې چې د هر ولایت یاست د هماغه ولایت کوډ صرف که چیرې نه درته معلوم په ګوګل کې سرچ کړئ. مثال په توګه کابل پوسټل کوډ، هلته به اتومات درته راوړي چې 101 102 103 همدغه څو کوډ کابل ولایت لري. همداسې هر ولایت خپل کوډ لري. د کندهار د 0801 دی، په دې ځای کې به تاسې 0801 ورته ولیکئ او د هغه څخه وروسته به خپل د موبایل نمبر ورته ولیکئ او همدارنګه پر سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته به ګران دوستانو تاسې همدغې صفحې ته راسئ. په همدغه ځای کې دلته پیمنټ نور ستاسې معلومات ور اډ شول. په دې ځای کې ستاسې همدغه د اډسنس پبلش آی ډي ده، همداسې آنلاین ټیچ همدا یوزر نیم دی. ګران دوستانو، په دې ځای کې کله چې بیا تاسو ته پیسې حواله شولې په همدې ځای کې تاسې کولی شئ چې خپل د بینک اکاونټ په دې ځای کې ور اډ کړئ. هغه چې بیا د خیر سره د کم وخت پیسې درته راغلې، همداسې بیا زه دغه هم درته ښیم چې څنګه موږ تاسې و خپل اډموب اکاونټ ته د بینک اکاونټ اډولی شو تر څو بیا موږ ته پیسې رسېږي. نو زموږ په اکاونټ کې تقریبا $0 یعنې $0 دی. نو دا ډېر مهم معلومات دي ګران دوستانو. تاسې کوشش وکړئ دغه معلومات صحیح ورته ورکړئ، انشاءالله تعالی پین دستي درته راځي. نو همدغه ډېر ضروري معلومات تاسې وګورئ درسره، او دا ویډیو د نور دوستانو سره هم درسره شیر کړئ. خو بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلودله تر همدغه ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ او ویډیو ضرور درسره لایک کړئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ ګرانو دوستانو.
چې په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله تعالی پر دې باندې بحث وکړو چې څنګه اډموب اکاونټ جوړولی سو او همدارنګه یوټیوب اکاونټ څنګه جوړولی سو او د یوټیوب چینل څنګه د اډسنس سره مونټایز کولی سو. په راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله که ژوند وو پر همدې باندې بحث ولرو. نو خدای جوړ کړي چې تر دې ځایه پورې مو سر په خلاصوي وي. تر یو بل ویډیو پورې مو الله عمل مخته مو ښه ژوند ولرئ.